سلامونه یارانو، دا ډیر زیات دردونکي واقعیات دي. کله چې په زابل کې هغه ماشوم پریوتی و کوهي ته، بور کوهي ته، یو تنګ کوهي ته پریوتی و، 48 یا 50 غنټې ژوندی و. نو د هغې راسې زه چې کله دغه احساسوم په ځان راوړم چې یو بنده په عقل کې، په شعور کې پوه چې زه په داسې یو مشکل کې یم، زما ژوند ختمېدی شي، نو هغه په څومره تکلیف هغه باندې به تېرېږي. په مور او پلار خو یو طرف ته هغه فرد به څومره تکلیف تېرېږي. دا واقعیات ډېر زیات شوي دي. BBC باندې یو رپورټ دی چې تېر 3 میاشتو کې په بلوچستان کې 15 داسې واقعیات شوي دي، او په دې هفته کې 2 واقعیات شوي دي، او پرون په قلعه سیف الله کې یو ماشوم 30 غنټې بعد ژوند له لاسه ورکړی دی. زما خپل دا خیال دی، دا ما خپل هم په دې باندې وړاندې میاشت و نیمه میاشت مخکې ما په دې خبرو سوچ کوو چې کاش داسې یو روبوټ وی په ذهن کې مې وه. نو بیا خلک زموږ نه ډېر مخکې د هغې ډېر سوچونه کړي، بلکې کار هم کړی. نو ما هسې نن بیا چې دوباره دغه واقعیات رال، نو ما په نیټ باندې وکاته په ګوګل چې داسې یو روبوټ، نو شکر دی و په انډیا کې په بنګلور ښار کې سټوډنټانو داسې یو پروجیکټ کړی دی، او نور هم په مغربي هېوادونو کې هم داسې روبوټ شته چې په هغې کې د کیمرې سهولت وي، هغې کې ورسره د اکسیجن سهولت وي، په هغې کې هغه ګریپ یا پکړ چې کوي، او دغسې سینسر یې پکې لګېدلي، دغسې د اکسیجن یا نور چې څومره سهولتونه یې هغه په روبوټ کې. نو زما دا خیال دی چې پاکستان کې هم دا روبوټک ټکنالوژي دومره ګران اوس ماته نه ښکاري. د ریموټ سینسر په مدد باندې دا اوس ډېر زیات عام دي. طالب علمان ور باندې هم ښه پوهېږي، خلک ور باندې هم ښه پوهېږي. نو زما درخواست دا دی چې هغه خلک چې هغه په روبوټکس په دغه روبوټس باندې کار کوي، په دغه ټکنالوژي کې پوه او یا سرمایه کاري پې کولی شي، نو زما به دا درخواست چې نه صرف آیډیا سره راشي، بلکې داسې یو سلیم غوندې هغه جوړ کړي، روبوټ جوړ کړي چې په داسې حاله وختونو کې د دغه خلکو ژوند وژغورلی شي. بله خبره دا ده چې زه کله فیلډ ته ځم د خپل دفتر په کار، نو دا شکر فضل د خدای چې ما خپل عادت ګرځولی دی چې چېرته هم کویې وینم، چېرته داسې یا کله کویې هم نه معمولي غوندې ټینکۍ یا سر چې زه ګورم چې یاره سر پې شته نشته، او بیا خلکو ته وایم چې که د جومات د کمیټۍ پیسې ور باندې لګوئ نو هم ور باندې ولګوئ. دا ډېره زیاته ضروري ده د ژوند دپاره، د انسانانو دپاره. تاسو هم ټول دغه فرض کوئ په ځان څنګه چې ما ملګري ګواه دي چې زه کله هم چېرته فیلډ ته تللی یم، نو ما خامخا چې کویه مې لږ په نظر راغلی دی، که هغه اوپن ویل دی یعنې غټ کویه دی، او که هغه چېرته بورینګ دی، نو هغې ته مې هم خیالي. زما دا درخواست دی چې کوم ځای کې دغه ټیکهداران کار کوي، یا دغه بور اپریټر کار کوي، یا دغه بورینګ مشینرۍ والا کار کوي، نو دا په هغه باندې قانوني او اخلاقي ذمهواري ګرځول د هغه په کار دي چې هغه فوري طور دې ته متوجه شي، متوجه نه بلکې د کوی سره که دی ناکام شي، یعنې بور یې وکړو، کویه یې وکړو، هر څه چې وکړو، که دا کامیاب شو، اوبه پکې راوختې، هم په هغه صورت کې پکار ده چې په 40 غنټو کې 48 غنټو کې د هغې سر ټپ شي، او که ناکام شو هم یې سر ټپ شي. نو دا د دغه کمپنیانو سره دغه سرکار چې لیسنس ورکوي، نو دا خبره دی پکې انتهایي په سر باندې وګرځوي، ځکه دا ډېر هیزرډز غوندې صورتحال دی، او ډېر زیات لوی انساني المیه چې کوم ده، نو دا رامنځته کېدو والا ده، رامنځته کېدو والا نه ده بلکې رامنځته شوي ده، او ډېر زیات زیان ترې وشو ځای په ځای باندې. هغه خلکو قیمتي ماشومان لاړه، انسانان په تکلیف کې، او ټول خاندان په تکلیف کې، ورسره حکومتونه په تکلیف کې. نو زما دا خیال دی که دغه روبوټ جوړ شي، او دا په غټه پیمانه باندې دغه ریسکیو ته 1122 ته او دغه څومره نورې ادارې چې دي، دغسې په کلي کې په کومې انجیوګانې چې دي په کلو کې تنظیمونه دي، نو زما نه دی خیال چې په دې باندې څوک انویسټمنټ وکړي یا سرمایه کاري پې وکړي، او یا کار پې وکړي، او دغه ټکنالوژي دغه مشینان جوړ کړي، دغه روبوټ جوړ کړي، نو د دې قیمت به هم دومره زیات نه وي چې ګنې تاڼو کې دې خلک نشي ساتلی، یا په ډسټرکټ DRR آفیسز دي په هغې کې څوک نشي ساتلی، یا DC آفیس دی، یا 1122 دی، یا دغسې نور لکه فاونډیشنز دي، که دا به دومره بیا ګران نه وي که کار پې وشي او سرمایه ګزاري پې وشي، سرمایه کاري پې وشي، نو دومره ګران به نه وي چې دغه خلک یې ونه ساتلی شي. لہذا فوري طور د دې حل دا دی چې په تاسو مونږ ټول متوجه شو هغه کویانو ته چې هغه زمونږ په کلو کې دي، که مونږ چېرته هم ځو، نو په کار ده چې د دې خبرو خیال ساتو چې دغه کویانو سرونه خامخا او په هر صورت باندې ټپ شي. د ټولو د وخت راکولو یو جهان مننه. کورم ودان.